پر پاکستان پوځ د تحریک جهاد خونړی برید او د سقوط په اړه د عمران خان تازه خبرداری جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. خیبر پختونخوا کې د نښتې پر مهال 3 پاکستانی سرتیري وژل شوي. د پاکستان پوځ ویلي چې د خیبر پختونخوا په لکي مروت سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې 3 سرتیري وژل شوي دي. د پوځ یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نه ښودلو په شرط پرون ازادۍ راډیو ته ادعا وکړه چې تېره شپه د نښتې پر مهال 7 تنه وسلوال هم وژلي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه وسلوالو د لکي مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج کې چې د سرحدي ځواک او پوځ کمپ کې جوړ دی برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو او سپکو وسلو د ډزو غږونه تر ډیره اوریدل کېدل. تر دې وړاندې پوځ او پولیسو په لکي مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دا وایي کړې وه چې له هغه ځایه وسلوال په شا تنبولي دي. د تحریک جهاد په نوم یوې لږې پیژندل شوې وسلوالې ډلې په ټولنیزو رسنۍ کې په لکي مروت کې د برید مسؤلیت منلی دی. بلخوا عمران خان وایي که حکومت سمدستي اسمبلۍ ماتوي او ټاکنې کوي نو خبرو ته چمتو یو. د پاکستان مخکینی لومړی وزیر او د تحریک انصاف مشر عمران خان د اسلام آباد لوړه محکمه کې له خبریالانو سره په نارسمي خبرو کې ویلي چې د ټاکنو لپاره مذاکراتو ته چمتو دی. ښاغلي خان ویلي که حکومت سمدستي اسمبلۍ ماتوي او ټاکنې کوي نو خبرو ته چمتو یو، خو که بیا د سپټمبر او اکتوبر خبرې کوي نو د مذاکراتو هیڅ اړتیا نشته. له عمران خان د پاکستان د اساسي قانون او اسمبلیو اړوند پوښتنه وشوه نو د په ځواب کې پر اوسنیو چارواکو تور پورې کړ چې دلته کوم اساسي قانون هم شته. دوی خو اساسي قانون ماتول غواړي خو موږ پرې ولاړ یو. موږ د قانون پر حاکمیت ټینګار کوو خو دوی قانون ماتوي او د محکمې سپکاوی کوي. هغه ویلي که حکومت ټاکنې ونه کړي نو د هیواد اقتصادي او امنیتي حالات به لا خراب شي او پاکستان به د سقوط خواته لاړ شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.